د لاهور یو بزرګ د کراچۍ نه په ریل ګاډي کې را روان په ډبه کې ناست ورسره یو سړی ناست دی سړی خفه غوندې دی نو ده پې تپوس وکړو چې دا سفر دی ته خبرې نه کوې خفه غوندې څه چل دی ویلې جی ښځه مې مړه ده خو ډېره نیکه وه شپه ورځ به خدای ته په سجده پرته وه او د هغې د وجې ذهن دې اول اسمان ته رسولی و او وفات شوې ده بس زړه ته مې سکون نشته دې بزرګ ورته وویل چې بچیا داسې چل دی چې زما کور کې یو جینۍ شته هغه په سترګو ړنده ده په غوږونو کڼه ده او پښتو شله ده نو که هغې سره نکاح تړې نو اوس چې ګاډي نه لاهور ته ورسو کوشو نو هغه به درته نکاح کړم سړي ویلې چې جي ړنده او کڼه او شلې باندې به زه څه کوم ویل تا ته به پکې خیر وي خو ته ښه وکړه ویلې ښه دي لاهور په سټیشن یې کوز کړو کور ته یې راوستو بېګاله خپله لور ورته په نکاح کړه او سبا شپې له یې وله ټکټ واغوستو د شپې چې لور وکته یو سترګه دومره دومره غوږونه هم تیک او شپې هم تیک سهار هغه بزرګ ته راغی چې دې تاسو خو لوړ کړی دي خو بل شان ویلې بچیا په خدای قسم چې دا جینۍ کله نه په ښه بد پوه شوې ده نو دې پردی سړی نه دی لیدلی نو ځکه مې درته ووایي چې په سترګو ړنده ده او دې په دې خپو باندې د کور نه بار دنیا نه ده لیدلې نو ځکه مې درته ووایي چې پښتو ښه ده دې په دې غوږونو د پردي سړي اواز نه دی اورېدلی نو ځکه مې درته ووایي چې په غوږونو کڼه وایي په ایمان نن به مونږ د لوڼو داسې تربیت وکړو یو ځل یې دلته د جمعې لمونځ کې ما ویلي چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کړئ اجر ته یو بوډا دلته دا خبره اورېدلې وه نو په سړک روانو د ښځو یو ځایمه ورته په مخه راغلې ده چې په مخه راغلې ده نو ده چې سترګې داسې ښکته کړي دي نو ښځې خو چاته اوسي